چې کوم ځای کې پی ټی آی والا آزاد ولاړ د جنرالان منرالان نو هغوی نه خطرماس زمون کلی کې ترماس استاد دي کې او د الله قدرت چې اسم با مسما دی هغه چې ترماس نه خي نو مکه شي دوی خدا خبره کوي چې دا مولیان پس نه پیږي مولیان چې څنګه پیږي الله فضل دې داس استا غپلارم نه پیږي یو برید پریخي دي ته وی جوړ په برید بادشاہي ونه کې ډېر پاکستان بادشاہ هغه ظالمانو هغه بل خمچینو ګوري رباب منګي او بشیر ټول بل شانتي کې یا هوی راځي زره د پیښور کې وداسې سکول عمر رباب به تخیمو د پلی به تخیمو دګلای به تخیمو نو دا یو خو پکې مونږ درځي چې هغه تقریر کی نو لاسته کسانو پسې کنځري کی وي بس ما تاسو شو در په پاکستان کې د يهوديانو ایجنټانو د لپاره ریلیف وو د سیکانو د لپاره کردارپور بارډر کلاول او هغه د لپاره مندر هندوانو د لپاره جوړول داغه د لپاره فند وو خو که فند نشته نو د مرکز د لپاره نشته او د مدرسې د لپاره نشته او د مسجد د لپاره نشته نو زما عزتمندو د ټول لوی خبره ده چې الحمدلله نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې انسان په آخرت کې هغه چا سره چې سره په دنیا کې محبت دي تاسو کو دي عالمانو سره محبت نو دلته کې بناس نه وي ای سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدای بخشنده زمونږ نه ډېر خشته خلک وي قوت کې بخشتي مال کې بخشتي حسن کې بخشتي او اوس به نور خلکو سره ناستي والحمدلله الله جل شانه مونږ قال الله قال رسول ته کې نور دا د الله احسان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې رچا ډله درانه کړه نو دی براغي ډله نوي عزتمند د علماء کرام دي د الله د انبیاء کرام وارثان دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي العلماء ورثه الانبیاء دا علماء کرام دا د انبیاء کرام وارثان دي چې پیغمبر علیه السلام سره محبت نو عالمانو سره محبت کی او هر وخت د تبلیغیان حضرات یو خوشته خبره کوي د حال امر پیژندل پکار دی وخت کې جری نه د ذکرونو ضرورت چې موږ مراقبه کوو نه تبلیغ کې د وته ضرورت چې موږ د لار شو نه جهاد لکل ضروری دي دی وخت کې دی خلکو سره چې دی نو جهاد دا چې موږ په کتاب باندې مورو او ناشنا خبره کوله وره چې کوم ځای کې پی ټی آی والا آزاد ولاړ د جنرالان منرالان دراوی نه خطرماس زمون کلی کې ترماس استاد دي کې او د الله قدرت چې اسم با مسما دی هغه چې ترماس نه خي نو مکه شي عجیب عجیب سيزونه پیدا کړی ګوره الحمدلله کته اوس څه دا وی چې دا خو ګنده کارونه دي په دې کې د مولیان څخه ډېر خلک دا خبرې کوي سیاست خو ګنده سیز دي نو ستا په نظر کې ګنده دي او سیاست ګنده سیز نه دي څوک چې وی سیاست دوکه نو دا دوکه باز دې څه کدا تعبیر کوي چې څوک کوئی سیاست چالاکی دی نو دې خپل چالاک دې کدا خبرې کوي چې څوک کوئی سیاست یو ګنده کار دی نو دې خپل ګنده دې کدا خبرې کوي چې سیاست ګنده دی نو ته په ګنده کې بیا تاسو کوي کوئی چې کله پلیت شي آی کې مګه بروزي پیشو پکې بروزي نو اول خلک غن لري کوي او دا غینه پس بیا کوینه بوخي وباسي دا عالمان موږ دي سیاست ته ذکر اوستري چې دوی اول نه دا غن پاک کی او غینه پس بیا دا کوي ان شاء الله پاک تاسو غردي دوی خدا خبره کوي چې دا مولیان پس نه پیږي مولیان چې څنګه پیږي الله فضل دې داس استا غپلارم نه پیږي مولا په دې پیږي چې استا خپل نکاح تړل مولا په دې باندې پیږي چې دا جنازه باندې کوله ستا لغوت کی اذان او کس وکي د رحمت کو پدې پیده او اوس پدې نه پیږي په سیاست باندې مونږ 15 کاله حکومت کړو او تاسو حکومت هم کړی الحمدلله چې ریکارډ دی نه چا رشوت اغشتري او نه چا ظلم زیاتی په چا باندې کړی دي او څوک دې ثابت کی مونږ اوس د یو جلسې نه رالو زمونږ ناظم صاحب د ورته کې پاسې ده هغه ما پلانکیزه کې کار کړی پلانکیزه کې مې کړی یو لږ څنګه یاد او وې څوک د ما باندې اوس ثابت کی چې ما 1 روپیا یا پټانه کې اغشتره یا می تحصیل کې اغشتره یا می رشوت اغشتري ایزو تاسو کینم پر څوک داسې وای کنه او سره ته زم د قسم خورم ما ټول اجازه دی ول ټیکټ زما په لاس ملو شوې ما ور کړی څوک ثابت کی چې ما چاته د روپیا ویلي چې مال 1 روپیا راکړ مونږ خدای پاک حلال اے هم تاسو حلال رزق کټه او مونږ په خوشاله راکوي نو مونږ دوکې سره راکو او بعض خلک وی عالمان په سیاست سکی نو ګور پیغمبر علیه السلام فرمای کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء انبیاء کرام چې بنو اسرائیل کې په سیاست انبیاء کرام کو په مخ د ځمکه باندې الله جل شانو سليمان علیه السلام پیغمبرم پیدا کړو پیغمبرم او بادشاہ داود علیہ السلام پیغمبر مو بادشاہ مو یوسف علیہ السلام پیغمبر مو بادشاہ مو زمون پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پیغمبر مو او بادشاہ مو اور پس لومبي د مسلمانانو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه بادشاہ مو د مسلمانانو امام مو
وپسې دویم خلیفه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د مسجد نبوي امام مو بادشاہ مو. دریم خلیفہ عثمان رضی الله تعالی عنہ د مسجد نبوي امام مو هغه بادشاہ مو. علي رضی الله تعالی عنہ امام مو بادشاہ مو. عمر ابن عبد العزيز امام مو بادشاہ مو. دا حضرات الحمدلله موږ ته هدايه موږ په دې سیاست کې دا منډه ترلې وو دا موږ ته عبادت ښکاري. په عبادت نه څوک شرمېږي او نه پرې څوک ستړی کېږي. څنګه چې موږ عبادت دی د قرآن تلاوت عبادت دی دغه شان دا سیاست عبادت دی. ځکه موږ عالمان دا سیاست او عزتمندو د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زموږ ضمیر به دغه ټایم کې چې مطمئن وي چې موږ کله کتاب لوټ ورکړو. چا هم چې مخکې کتاب لوټ ورکړی دی یا وروستو کتاب لوټ ورکړي د الله رب العزت فضل دی. دا سړی به مجرمین او ملامت نه وي ضمیر به راځي چې مطمئن وي او دا نور خلک د دوی په ضمیر مطمئن نه وي. الله رب العزت زموږ د ټولو د عالمانو سره محبت پیدا کړي. زموږ مشران داسې دي که مفتي اسف صاحب دي که زموږ حضرت صاحب د تحصیل ناظم اعلی دی دوی ته په مخ کتو کې دوی ثواب دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي النظر الى وجه العالم عبادة. پیغمبر علیه السلام فرمایي د عالم مخ ته کتل د عبادت دی او د نور مخونو د پیغمبر علیه السلام په طریقه دی نه عبادت په بل کې مراشي. یو برید پریخي دی ته وایي په بریدو بادشاہي ونه کې ډېر پاکستان بادشاہ هغه ظالمانو او بل خمسینو ګوري رباب منګي او بشیر ټول بل شانتي کوي یا وای راځي زره د پیښور کې وداسې سکول عمر رباب راته خېمو تپلی راته خېمو دګلای راته خېمه نو دا یو خو پکې مونږ درځي چې اگر تقریر کی نو چې ست کسانو پسې کنځري کی وي بتما تاسو شو ده نو الله خوشاله کړه خشته خلک دوی سره چې محبت وکړه دا استاد دا بچی هم سبا ان شاء الله العزيز عالمان چې عالم سره محبت وکړه. علماء کرام لیکلي دي کدي عالم نه وي د بچو کې بل الله عالمان پیدا کړي او یسوع چې د عالمانو سره بوز او حسد ساتي وې دي خو پرېدره د په او پښتو کې به عالم نه پیدا کړي. الله رب العزت زمونږ دلته کې مونږ عالمانو سره یو الله دې زمونږ حشر عالمانو سره وکړي او بل څوک دا نشي ویلي چې الله د عمران خان سره زما قیامت کې حشر کې څوک هم نشي ویلي زما جنینو ایمن ولی سره حشر کې څوک هم نشي ویلي زما پټو سره حشر کې څوک هم نشي ویلي. الحمدلله موږ په فخر وایو یا الله د قیامت پر ورځ زما حشر مفتی اسیف صاحب سره مولانا عبدالروف شاکر صاحب سره مفتی عبدالله شاه صاحب سره مولانا گوهر شاه صاحب سره او مفتی محمود صاحب نور الله مرقده یا الله دوی سره زما حشر کې زی په خوشاله ویم بل څوک نشي ویلي. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.